ګرانو لیدونکو ستړي مشئ، هیله ده چې جوړ روغ وایست. تاسو ته مې د سعود بنګش صاحب یو غزل راخیستی دی، وړاندې کوم یې. موږ د وطن په کونډو بورو تبصرې کولې، موږ د وطن په کونډو بورو تبصرې کولې، تا د جنت په مستو حورو تبصرې کولې. تا کړل غلمانو صفتونه او موږ جنګ له لاسه، تا کړل غلمانو صفتونه او موږ جنګ له لاسه، په دې معیوبو او معذورو تبصرې کولې. دې بې هنرو دې بې تورو اولادو خپلو کې، دې بې هنرو بې تورو اولادو خپلو کې، د ستر بابا په زړو تورو تبصرې کولې. ته ورته ناست وې تا خوړل موږ ته رندانو بابا، ته ورته ناست وې تا خوړل موږ ته رندانو بابا، شراب لپاره په انګورو تبصرې کولې. تا د هېواد سرو سرو مړو د انارو باغ کې، تا د هېواد سرو سرو مړو او د انارو باغ کې، ولې عربو پر کجورو تبصرې کولې. تلویزیون مې ای سعوده ځکه دوه ټوټې کړ، تلویزیون مې ای سعوده ځکه دوه ټوټې کړ، پکې بې عقلو بې شعورو تبصرې کولې.